د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته. طالبانو پاکستان ته ویلي چې باید له لفظي شخړو ډډه وشي. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له دې ډلې سره په خپلو اړیکو کې له شک او لفظي شخړې ډډه وکړي. متقي دغه غوښتنه د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس سهیل محمود او مل پلاوي سره په لیدنه کې کړې دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه بللي او ویلي دي چې دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکه پر تفاهم ولاړه ده. متقي همداراز ویلي ده چې ځینې ستونزې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. باید د لفظي شخړو او رسنیزو بیانونو پر ځای د دغو ستونزو عوامل پیدا شي. دغه طالب چارواکي زیاته کړې څنګه چې افغانستان کې مو سوله ستر ارمان و، په ټوله سیمه کې مو هم سوله ستر ارمان دی. ستانکزی وایي امریکا سره مو په 2009 میلادي کال کې مذاکرات پیل کړي وو. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی له تلو نیوز سره په ځانګړي مرکه کې امریکا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یوازینی خنډ بولي. ښاغلي ستانکزی ویلي که چیرې امریکا د اسلامي امارت په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي، نور هیوادونه به هم اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. شیر محمد عباس ستانکزی وایي هغه لیدنې چې موږ له هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو او د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره لرو، هغوی موږ ته همداسې وایي که چیرې له امریکا سره خپل اختلافونه حل کړئ، دوی حاضر دي چې افغانستان ته راشي. عباس ستانکزی چې د دوحې په مذاکراتو کې د اسلامي اماراتو یو له مهمو غړو د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په هکله هم ویلي چې دغه خبرې اترې له 2009 کال څخه تر 2013 زیږدیز کال پورې په پټه روانې وي. هغه په دې هکله وویل امریکایانو سره موږ مذاکرات له 2009 کال څخه پیل کړي وو او له 2009 تر 2020 زیږدیز کال پورې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وروستی خروج و، د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د ټولو مذاکراتو مسؤلیت زما په غاړه و. نړیوالې رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان د پخواني پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه موټر په امریکا کې د موټرو په یو نندارتون کې د غوره موټر جایزه ګټلې ده. دا موټر د مرسیډیز بنز شرکت اړوند دی او په 1930 میلادي کال کې د ظاهر شاه په غوښتنه جوړ شوی دی. طالبانو متحده عربي اماراتو ته د زده کړو لپاره د 100 نجونو د سفر مخه نیولې. د طالبانو حکومت د هغه لسګونو نجونو د سفر مخه نیولې چې غوښتلې نن سهار د زده کړو لپاره دوبۍ ته ولاړې شي. د الحبتور ګروپ مشر میلیاردر خلیل بن احمد الحبتور وایي د طالبانو حکومت هغه 100 نجونې چې غوښتلې نن سهار په دوبۍ پوهنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. هغه په خپل د ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړی او دوی د پریکړې تراژیدي او د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصولو ګزار بللی دی. هغه زیاته کړه زه نن په دې پریکړه ډیر مایوسه یم. زه هیله لرم چې د طالبانو حکومت په دې پریکړې بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي د دوی د زده کړو د سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی. د الحبتور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پوهنتون په مرسته یې د غنجونو ته تحصیلي بورسي چمتو کړي وي او تر خوا د حکومت سره په همغږۍ ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورټ، روغتیا او په ټولو برخو کې اسانتیاوې برابرې شوې وي. میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د له قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې دې مرسته وکړي. هند لومړنی هیواد شو چې د سپوږمۍ سویلي قطب ته ورسید. د هند چندریان 3 فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره سپوږمۍ پر سطحه ښکته شوه. چندریان 3 چهارشنبې د 2023 کال د 8 میاشتې په 23 د هند په وخت ماښام شاوخوا 6 بجې د سپوږمۍ سویل قطب ته ورسېده. نړۍ کې هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ په دې برخه کې فضایي بیړۍ ځای پر ځای کړه. په ټوله کې له متحده ایالاتو، پخواني شوروي اتحاد او چین وروسته څلورم هیواد دی چې سپوږمۍ ته یې ځان رسولی دی. د چندریان 3 فضایي بیړۍ د جولای په 14 د هند له سویلي ایالت اندریا پردیش نه وتوغول شوه او له 40 ورځو اوږد سفر وروسته نن د سپوږمۍ سویلي قطب ته ورسېده. سپوږمکۍ د سپوږمۍ مدار ته له ننوتلو مخکې شاوخوا 10 ورځې د مځکې په شاوخوا وګرځېده چې وروسته د اګست په 5 وتوانېدله چې د سپوږمۍ مدار ته ننوځي.
بیټن وایي له طالبانو سره حساب او کتاب د راتلونکي تعامل د پالیسۍ اصیل ټکي دي. افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي که له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب او کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسۍ اصلي ټکی دی. د طالبانو حکومت لخوا د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجې او زنداني کېدو په اړه د یونما له راپور وروسته ریچارډ بینټ وایي د تیرو 2 لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د له منځه تللو سره هممهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقض په اړه حساب او کتاب دی. ریچارډ پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي، مدني او سیاسي فعالانو غیر قانوني وژنې، خپلسري نیونې، شکنجه کول او اجباري لادرکه کول شته دي. نوموړي وویل له هغه وخته چې د 2020 کال په اګست کې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړ د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او د یوې لویې اندېښنې لامل شوی. مالی وزارت په یو چیټ کې ویلي چې د تورخم ګمرک چارواکو پاکستان ته د 1.8 کیلوګرامه د زمردو د ډبرو د قاچاق چې په یو بارونکي جوپه کې ځای پر ځای شوي وو مخنیوی کړی دی. د دغه وزارت په وینا د تورخم ګمرک چارواکو هیواد ته د لسګونه زیرکو ټلیفونونو د قاچاق مخنیوی هم کړی دی. د ټولګټو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد سړکونه او لارې ملي سرمایه ده او هغه وسایل چې د دغه وزارت له ټاکل شوو معیارونو څخه زیات بار تړي اجازه نه ورکول کیږي. د ټولګټو چارو وزارت دغه راز زیاته کړې چې د سرغړونې په صورت کې به د دوی وسایل د اوږدې مودې لپاره ودرول شي او د سړک د زیان د جبران لپاره به عدلي ارګانونو ته ور وپیژندل شي. WHO وايي افغانستان کې د روغتیايي ستونزو د مخنیوي په هڅه کې یو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وايي چې د خپلو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په 2مه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو پر وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیايي ستونزو مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې سږکال په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي د روغتیايي مرستو لپاره په نښه کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د دغه وګړو له ډلې 8 میلیونه او 4 لکو ته یې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مرستې رسولې دي. پاکستان کې سیلابونو شاوخوا 10 زره کسان امنو سیمو ته انتقال شوي دي. د پاکستان د بیړنیو خدماتو ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 30مه د وږي په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د پاکستان د پنجاب ایالات له سیلاب ځپلو کلو څخه شاوخوا 10 زره کسان ایستل شوي دي. د پنجاب اعلی وزیر محسن نقوي ویلي موسمي بارانونو هندي مقامات دې تړ کړي چې د سوتلیج سیند له اضافي ذخیرو څخه زیاتې اوبه وباسي چې له امله یې د پاکستان لوري ته سیلابونه راوتلي دي. درنو لیدونکو او اوریدونکو دا وه ستاسو لپاره زموږ د نن ورځې خبري ټولګه. تر بیا پورې مو لوی الله مل شه.